دا د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عالی لیسه ده، چېرته چې د دې ولایت ډیری زده کوونکي د زده کړو لپاره راځي. د دې لیسې زده کوونکي وایي چې د زده کړو د تدریس میتود یې د پخوا په نسبت ډېر ښه شوی او د ښوونکو د کمښت ستونزه هم حل شوې ده. دوی همداراز د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د زده کړو په برخه کې دې لا ډېره پاملرنه وکړي. د اسلامي امارت په راتللو سره موږ ته ډېر فرصتونه لاسته راغلي چې ښه مطالعه وکړو، ځکه چې اوس جنګ نسته. پخوا به جنګونه زیات ول او استاد به هم رسیدګي کولی نه سو، شاګرد به هم په خپل وخت سره رسیدګي کولی نه سوی خپلو درسو ته. اوس انشاءالله تعالی موږ ډېر راضي یو د اسلامي امارت څخه. الحمدلله په اوس شرایطو کې زموږ درسي بهیر ډېر په ښه کچه او په یو ډېر ښه میتود سره روان دی. هغه مشکلات چې په تیره کې موږ دلته په لیسه کې درلودل، الحمدلله اوس د امارت لخوا او د محترم ادارې لخوا ورته پوره رسیدګي شوې ده. بل پلو د لوګر ولایت د پوهنې رئیس هم په دې ولایت کې د 1911 ښوونځیو او دیني مدرسو د فعالیت خبر ورکوي او وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره سم یې د ازادې سیالۍ له لارې 1115 تنه مسلکي ښوونکي پر دندو ګمارلي او پر زده کوونکو یې هم څه باندې 2 لکه ټوکه کتابونه ویشلي دي. د لوګر پوهنیز وضعیت لله الحمد په دې فعلي شرایطو کې ډېر په نورمال طور باندې مخکې روان ده. داسې کومه ستونزه مشکل نشته الا الحمد. موږ په هر بخش کې کومې ستونزې مشکلات چې د ډېر حده پورې حل شوي دي، نو په الحال داسې ډېر زیاته ستونزه نه لرو. تیر کال کې موږ تقریبا د 9 تعداد په اندازه باندې د همکار مسؤل طرف نه یونیسف د مکاتب ترمیم کړي دي او تقریبا د خپل ریاست د برنامې طرف نه 3 مکاتب په عدد باندې تقریبا موږ خپل برنامې طرف ترمیم کړي دي او څه کال کې تقریبا د 14 په عدد باندې موږ د خپل برنامې طرف ترمیم پکې غوړو. هیره دې نه وي چې تر دې وړاندې سختې جګړې او ناامنۍ د زده کوونکو پر وړاندې په پوهنیز بهیر کې لویه ننګونې وي.